اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې ما تاسو ته ایم ایس ورډ در شروع کړی و. د ایم ایس ورډ انټروډکشن مو تاسو ته وکړی، د ایم ایس ورډ انټرفیس مو تاسو در وښوی. نو دا لیسن نمبر 2 ده. په دې لیسن کې به موږ په ایم ایس ورډ کې پریکټیکل کار شروع کړو. نو اوس راځو ایم ایس ورډ خلاصو. د ایم ایس ورډ خلاصولو لپاره به تاسو په کیبورډ کې وینډوز پلس آر بټن کلیک کړئ. تاسو ته به رن کمانډ خلاصي او په رن کمانډ کې به تاسو وین ورډ ولیکئ. کله چې تاسو وین ورډ کې ولیکئ اوکې به کوي یا به انټر کوي نو تاسو ته به ایم ایس ورډ خلاصي. نو کله چې اول وار ایم ایس ورډ خلاصي نو د دې انټرفیس دا رقم راځي. نو په تیر ویډیو کې ما تاسو ته دا شان درښولي وو. مال کله چې اول وار تاسو ایم ایس ورډ خلاص کړئ نو د دې انټرفیس دا رقم راځي. دا نور ټول شان په دې کې ګوره جوړ شوي ډاکومنټس دي، جوړ شوي لیټران دي، جوړ شوي ریپورټونه دي، جوړ شوي کور پیجونه دي او جوړ شوي سرټیفیکیټونه دي. دا ګورل د تاسو راخستی سي او په دې کې تاسو ایډیټینګ کولی سئ. نو دې لپاره به اوس تاسو اول وار په بلینک ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ. اول وار به تاسو خالي ډاکومنټ راواخلئ ځکه هغه شان بیا بعد کې موږ په خپله کې جوړوو. نو اول وار به اوس تاسو په پیج کې څو خط ولیکئ. دې لپاره ما تاسو ته په تیر ویډیو کې یو فارموله درښولې وه. هغه فارموله به تاسو کې ولیکئ ایکول ټو آر ای ان ډي. زه 10 پیراګرافه غواړم، ما 10 کې ولیکئ، انټر مې کوئ. ګوره تاسو کتلی سئ چې موږ ته 10 پیراګرافه خط راکئ. ګوره د دې فارمولې فایده دا ده اوس دونه خط موږ په خپله لیکئ، ډېر وخت یې راضایع کوئ. نو سمپله موږ دغه فارموله استعمال کړله نو دا خط یې موږ ته راکوي. اوس په ډېرې اسانۍ سره موږ دغه ټول اپشنان په دغه خط باندې استعمالولی سو. نو راځو ګوره اول وار اوس په هوم ټیپ کې په کلیپ بورډ ګروپ کې اول وار له کټ اپشن څخه شروع کړو. ګوره کټ اپشن زه تاسو ته درښیم. دې لپاره زه راځم یو وارې د خط لیږ کلر کوم بولډوم یې. اوس ګوره دا خط ما سلیکټ کوئ. اوس کوم چیرې کټ کوئ دغه خط به له د غځې ختم سي. که مو هر شی سلیکټ کړی و که مو کټ ووالی هغه شی به له غځې ختم سي. هر ځای که مو غوښتی هلته به کلیک وکړئ، په پیسټ بټن به کلیک وکړئ، هغه به هلته راسي. بیا په دې کې دویم اپشن د کاپي. اوس ګوره دا خط بیا ما سلیکټ کوئ، کاپي مې کوئ. ما څنګه کاپي والی دلته هم ستا ګوره زه دلته هم غواړم، پیسټ بټن ما کلیک وکړئ، هلته هم رالی. یعنې د کټ او د کاپي په مابینځ کې فرق دا سو که مو یو شی سلیکټ کړی و کټ مو کوئ له هغه اوریجنل پوزیشن څخه به ختم سي، له اوریجنل به ختم سي. هر ځای که مو غوښتی هلته پیسټ کړئ هلته به راسي. او کوم چیرې کاپي کوئ ډوپلیکیټ اخیستل کېږي، په اوریجنل ځای به هم پروت وي او بل ځای به هم راسي. بیا په دې کې څلورم اپشن د فارمیټ پینټر. دا په دغه رنګو شانو باندې استعمالیږي. نو یو وار زه دا اپشن درته وایم بیا دې اپشن ته راځو اوس بولډ ته. د بولډ په ذریعه سره تاسو خط پونډولی سئ. اوس مثال ګوره دا خط ما سلیکټ کوئ، دا زه لږ غټوم هم. ګوره اوس په بولډ بټن ما کلیک وکړئ، ګوره خط یې پنډ کوئ. کوم بیرته نری کوئ په بولډ بټن کلیک وکړئ بیرته به نری سي. ایټالیک یې بیا کږئ، بیرته کلیک وکړئ، ختمه یې انډرلاین بیا لاندې لیک ورکوئ. که چیرې د لیک سټایل وربدلوئ په دې نشان به کلیک وکړئ. ګوره دا د لیک مختلف سټایلونه دي. په هر سټایل کې چې مې لیک ورکوله په هغه سټایل کې ورکولی سئ. او کوم چیرې لیکې ته کلر ورچینجوئ نو بیا په دې نشان کلیک وکړئ. ګوره لاندې اخري اپشن راځي انډرلاین کلر. هر رقم کلر چې مو لاندې لیکې ته ورکوئ هغه رقم کلر تاسو ورکولی سئ. او کوم چیرې انډرلاین ختموئ بیرته په دې یو باندې کلیک وکړئ، انډرلاین به بیرته ختم سي. بیا راځو ګوره په دې کې به بل اپشن د سټرایک تھرو. سټرایک تھرو په ذریعه سره دا خط تاسو کاټه کولی سئ. دا په زیاترو شیانو کې هم دا استعمالوي. ګوره اوس مثال دلته د یو شي پرایس نو اولډ پرایس یې ډېر ګران دی، مثال 100 روپۍ. نوی پرایس د هغه شي راغلی ارزانه سوی. دا زوړ پرایس یې دی سلیکټ کړی او دا سټرایک تھرو کړی وي، هغه یې کاټه کړی وي. نو بیا په دې کې راځو ګوره بل اپشن د سوپر سکرپټ او سب سکرپټ. دا بیا د میت لپاره استعمالوي. که چیرې تاسو د میت کتاب جوړوئ یا د میت کوشن پیپر جوړوئ نو دغه اپشن هلته کار کوي. اوس مثال زه غواړم دا ایکس کی پاور 2 راولم. سمپل به دا ټول تاسو سلیکټ کړئ. سوپر سکرپټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره اوس سوپر سکرپټ سو. کوم چیرې سب سکرپټ کوئ په دا بل اپشن کلیک وکړئ. ګوره دا بیا سب سکرپټ کوي. یعنې دا دواړه اپشن د میت لپاره استعمالیږي. بیا راځو ګوره دا نور اپشنان ته اوس بیرته دا خط ما سلیکټ کړئ. دلته بیا تاسو فونټ وربدلولی سئ، هر رقم سټایل چې مو ورکوئ هغه سټایل تاسو دلته په لګولی سئ. دلته بیا تاسو سایز ورغټوئ، کوچنی کولی سئ، په خپل هم دلته هغه سایز کې لیکلی سئ. په دغه ټی کې هم تاسو سایز ورغټولی سئ او دلته بیرته تاسو کوچنی کولی سئ. او بیا په دې کې راځو ګوره دا بل اپشن دی چینج کیس. د چینج کیس په ذریعه سره تاسو د دې کیس وربدلولی سئ. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره په دې کې اول اپشن د سنټنس کیس. دا جملې په شکل کې، یعنې د جملې اول کرکټر اول حرف په غټې بیسي، نور به ټوله په کوچنۍ بیسي. ګوره جمله دلته ختمه سوه، بیا اول کرکټر اول حرف په غټې بیسي، نور بیرته بیا په کوچنۍ بیسي سو. نو بیا په دې کې دویم اپشن د لوور کیس دی، بیا ټوله په کوچنۍ بیسي کوي. اوپر کیس بیا ټوله په غټې بیسي کوي. کیپټلایز ایچ ورډ، د هر ورډ به اول کرکټر په غټې بیسي. ګوره د وین اول ډبل په غټې بیسي سو، د یو د بیا اول کرکټر په غټې بیسي سو. دغه رقم ګوره بیا په دې کې بل اپشن د ټوګل کیس. ټوګل کیس بیا الټ کار کوي، یعنې اول کرکټر به په کوچنۍ بیسي نور په غټې بي، اول په کوچنۍ بیسي نور به په غټې بیسي. نو زه بیرته راځم دا سنټنس کیس کوم. بیا راځو ګوره په دې کې هایلایټ کلر، ټیکسټ هایلایټ کلر. بیا تاسو خط ته لاندې رنګ ورکوی سئ. هر رقم کلر چې مو ورکوئ په هغه کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا راځو په دې کې بل اپشن دی ټیکسټ کلر. بیا تاسو خط ته رنګ ورکوی سئ.
هر کوم کلر چې موږ کوئ په هغه کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ګوره تاسو کتلی سئ چې هایلایټ کلر هم ورکوئ او ټیکسټ کلر مو هم ورکوئ. نو راځو ګوره په دې کې بیا بل اپشن د کلیر آل فارمیټینګ. یوه خبره ګوره تاسو یاد ساتئ چې فارمیټینګ څه ته وایي. په دې ګوره مثال دا کوم سټایلونه دلته تاسو په خط باندې استعمال کوئ، بولډ، ایټالیک، سایسو، کلرسو، دا ټول په فارمیټینګ کې راځي. نو کلیر آل فارمیټینګ هغه کوم سټایلونه تاسو په لګولي وي هغه ټوله ختموي. ما سیوله دغه یوسه ګوره ټولې ختم کو، خالي دغه یو هایلایټ کلر نس ختمولی. دا یو خبره تاسو یاد ساتئ. کلیر آل فارمیټینګ په خط تاسو هر شی استعمال کړی وي، که په خط که په تصویر که هر شی تاسو په هر شي باندې استعمال کړی وي، کلیر آل فارمیټینګ کوم والی هغه ټول شان ختموي، خپل حالت ته راوړي، دغه یو هایلایټ کلر نس ختمولی. دا بیا تاسو دلته په دې باندې کلیک کوئ، په خپله به نو کلر وي، نو هغه سټایل بیا تاسو په خپله ختموئ. نو دغه یو نس ختمولی نو ټول ختمولی سي. اوس راځو ګوره فارمیټ پینټر ته. زه تاسو ته اوس فارمیټ پینټر درښیم. دې لپاره زه بیرته راځم نوی فارمه لیکمه. زه راځم دلته ایسو ټیکسټ کې لیکمه. دلته زه رالم ومې لیکئ سیکشن نمبر 1، دلته مو لیکئ سیکشن نمبر 2 او دلته زه لیکمه سیکشن نمبر 3. اوس مثال ګوره رالم دا سیکشن نمبر 1 ما سلیکټ کړئ، بولډ مې کړئ، غټ مې کړئ، کلر مې ورکړئ او فونټ مې ور بدل کړئ. مثال دلته زه بل فونټ ورکوم، کوپر بلیک فونټ مې ورکړئ. نو اوس زه غواړم دا سیکشن نمبر 2 هم دا رقم کړم، سیکشن نمبر 3 هم دا رقم کړم. ګوره اوس که زه چیرې بیا دا سلیکټ کوم، بولډوم یې، رنګ ورکوم، فونټ ور بدلوم، سایز ورکوم، وخت راضی کوي. زه ورته یا زه غواړم دا سټایل را کاپي کړم، د دې سیکشن نمبر 1 څخه دا سټایل را کاپي کړم، په دې لګوم. سمپل په دې سیکشن 1 کلیک وکړئ، فارمیټ پینټر څخه هم تاسو کلیک وکړئ. ګوره تاسو کتلی سئ چې اوس یې موږ ته بروش په لاس راکوي. اوس یې مو هر خط اړوئ، سمپل هغه خط سلیکټ کړئ، ګوره هغه خط به په هغه سټایل کې راسي. دغه رقم ګوره سیکشن نمبر 3 زه دغه کوم، سمپل بیا تاسو په دې یا په دې سټایل کې کلیک وکړئ، فارمیټ پینټر به کلیک کړئ، دلته کلیک به وکړئ، هغه به په هغه سټایل کې راسي. نو او بل ګوره که چیرې تاسو ډبل کلیک به وکړئ، بیا سم څونه پیسټوئ، څونه مو هغه سټایلونه په بل ځای کې استعمالوئ، ګوره هلته بیا تاسو استعمالولی سئ. په ډبل کلیک بیا تاسو هر څونه کولی سئ. فارمیټ پینټر ما ورته کلیک کړئ، ګوره هغه سټایل مې ختم کړئ. کنټرول یې باندې ټول خط ما سلیکټ کړئ، کلیر آل فارمیټینګ مې والی، ګوره ټول سټایلونه مالونه ما ځینې ختم کړو. راځو اوس ګوره په دې کې د آخري اپشن ته، دا له موږ سره ټوټل د خط جوړ سوي سټایلونه دي. زه راځم دلته یو شی کې لیکم، دلته مثال زه لیکم رحیم، خپل نوم ما کې ولیکئ او د دې سایز زه ورغټوم، د دې سایز ما ورغټ کړئ. نو اوس راځو په دې باندې ګوره زه دا اپشن استعمالوم. نو ګوره دا له موږ سره ټوټل جوړ سوي سټایلونه دي. هر کوم سټایل چې مې ورکوئ په هغه سټایل به کلیک وکړئ، هغه سټایل به په استعمال سي. نو په دې کې راځو اوس آوټلاین. آوټلاین یې بیا بارډر ته وایي. ګوره د خط کوم آوټلاین چې ده د بارډر چې ده، ګوره دا په سپینه لیک کې ده. که چیرې اوس تاسو غواړئ چې د دې کلر ور بدل کړئ، آوټلاین باندې به تاسو کلیک وکړئ، هر کوم کلر چې مې ورکوئ په هغه کلر کلیک وکړئ. ګوره په سور کلر ما سلیکټ کړئ، په سره کلر کې هغه رالی. بیا په دې کې آوټلاین ته راځو. ګوره نو آوټلاین یې بیرته ختموي، هغه کوم آوټلاین تاسو ورکړی، بارډر تاسو ورکړی، هغه ختموي. مور آوټلاین کلر کې بیا تاسو په خپله رنګ ورته جوړولی سئ، هر کوم رنګ چې مو ورته جوړوئ، په کسټم کې هم دلته تاسو ورته جوړولی سئ. مثال زه ګرین کلر غواړم، کلر څونه تیز غواړئ، څونه یې خام غواړئ، هغه دلته تاسو ورکولی سئ. په خپل هم د نمبر په حساب سره هم تاسو کلر کې جوړولی سئ، چې ریډ کلر دې دونه وي، ګرین دې دونه وي، بلو دې دونه وي، یعنې په خپله تاسو کلر ورته جوړولی سئ په کسټم مور آوټلاین کلرز کې. بیا راځو ګوره په دې کې ویټ پر ذریعه سره تاسو دلته کوم آوټلاین تاسو ورکړی، بارډر تاسو ورکړی، هغه تاسو غټولی سئ. بیا راځو ګوره دلته آوټلاین ته په دې کې د ډیشز په ذریعه سره تاسو دلته سټایل ورکولی سئ، کوم آوټلاین تاسو ورکړی دی هغه ته دلته تاسو سټایل ورکولی سئ. نو ګوره تاسو کتلی سئ چې هغه په هغه سټایل کې رالی. زه سور کلر کوم یا به سم معلوم سي. ګوره تاسو کتلی سئ. راځو اوس ګوره په دې کې بیا بل اپشن دی شیډو په ذریعه سره تاسو کوم خط تاسو سلیکټ کړی دی هغه ته تاسو شیډو ورکولی سئ، سایه ورکولی سئ. نو دا مختلف سټایلونه دي، په هر سټایل کې چې سایه ورکوله په هغه سټایل کې ورکولی سئ. ریفلیکشن یې بیا ریفلیکټ کوي، یعنې لاندې لخوا به هم هغه خط دی، بالا لخوا به هم هغه خط دی، عادي شي غوندې افیکټس ورکوي. نو که مو غوښتی خالي کلیک به وکړئ، په استعمال به سي. بیا راځو ګوره ګلو ته. ګلو په ذریعه سره تاسو یو خو آوټلاین و، ګلو بیا تر آوټلاین هم او خواته نور بارډر وکړئ. ګوره تاسو کتلی سئ، هر کوم آوټلاین چې مې کلیک به وکړئ هغه به په استعمال سي. بیا راځو ګوره په دې کې نمبر سټایل. نمبر سټایل بیا صرف او صرف په نمبر استعمالیږي، دا په خط نه استعمالیږي. ګوره اوس که تاسو پارې وکلیک وکړئ کار نه کوي. نو دا صرف او صرف په نمبر استعمالیږي. زه راځم ته ګوره ما 1 2 3 ولیکئ. ګوره دا بس سمپله ده. زه راځم د دې 1 2 3 سټایل ور بدلوم، د نمبر سټایل ور بدلوم. سمپل په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، په نمبر سټایل به کلیک وکړئ. په دې ګوره فلحال ډیفالټ سټایل په ولاړ ده. دا 15 سټایلونه دي. په دې کې دا پروپورشنل اولډ سټایل ما کلیک کړئ. ګوره تاسو کتلی سئ چې 1 2 3 1 2 کوچنی سو او 3 غټ سو. نو دا صرف یعنې په نمبر استعمالیږي. هر سټایل چې مو خوښ په هغه سټایل به خالي تاسو کلیک وکړئ.
نو راځو ګور بیا بل اپشن دی لیګیچرز ته. دا بیا لفظونه سره میکسوي ګډوي. زه راځم دلته یو وار فارموله استعمالومه. ګور دا لفظونه نه دي سره ګډ، زه غواړم دا ګډ کړم. سمپل په دې باندې کلیک وکړئ، په لیګیچرز باندې به تاسو کلیک وکړئ، د لیګیچرز به تاسو کلیک کړئ. دا دونه نه استعمالیږي، بیا هم که چېرې تاسو غواړئ چې استعمال کړئ استعمالوی شئ. ګوره خو زه دا چیرې زوم ان کم رانږدې کړم، ګوره په کلیک کې سی کې سره ګډه کړله، په بیسټ کې بیا اس ټي ګډه کړله، دغه رقم ګوره په چینج کې بیا سی ایچ ګډ کړه، په سټایل کې بیا اس ټي ګډه کړل. دغه ته لیګیچرز وایي. لیګیچرز بیا دا کار کوي، یعنې دا لفظونه سره میکسي ګډوي. کوم چې نه ګډول سمپله به لیګیچرز ته راسي او په نن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا یو کوي، دا تر هغه لږ زیات لیګیچرز وایي، دا ټوله کوي. په نن باندې کلیک وکړئ، بیرته هغه کوم وردونه چې میکس شوي هغه بیرته ختموي. بیا په دې کې راځو سټایلیک سیټ ته. دا بیا خالي تاسو سټایل درښیي چې کوم سټایل په ولاړ د نور استعمالیږي نه. اوس مثال دا ما بولډ کړئ، کلر مې ورکړئ لږ مغټ کړئ، که زه دلته راسم ګوره وایي دا سټایل په ولاړ دی، خالي هغه سټایل تاسو ته درښیي. نو دا زموږ سره کلیپ بورډ ګروپ او پونډ ګروپ. نو په دې باندې باید تاسو پریکټیس وکړئ. دا ویډیو تاسو 2-3 وارې وګورئ، پریکټیس به وکړئ، نو انشاءالله سر به مو په خلاصې. او ایم اس ورډ چې دا ډېر ضروري پروګرام ده. که چېرې تاسو په دې باندې په صحیح معنا سر خلاص کړئ، په صحیح معنا یې زده کړئ، مخته به تاسو ته ایم اس ایکسل ډېر اسانه وي، پاور پوینټ به تاسو ته ډېر اسانه وي، ایم اس ایکسس به ډېر درته اسانه، یعنې مخته به تاسو ته ډېر زیات پروګرامونه اسانه وي. نو په دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ. نو انشاءالله په بل ویډیو کې به زه تاسو ته دا نور اپشنان درښیم. نو تر بل ویډیو ماته راکړئ اجازت. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.